سلامونه احترامات می قبول کړئ. ګرانو دوستانو، یو ویډیوز چې ډېر د افغان هم ده چې د خیبر میډیکل طالبه چې هغه قتل کړی شو او د هغې باره کې نیوز چلیږي چې د دې چا سره یارانه وه او خپل یار قتل کړه او بې تحقیقه نیوز ورکول او د چا په جامه باندې داغ لګول دا هیڅکله مناسب خبره نه ده، بلکې د خیبر میډیکل کالج طالبه چې کوم د ډاکټرۍ کورس یې کو د دې لا اوسه پورې کیس چې دی نو دا حل شوی نه دی او لا نامعلوم دی چې کله د دې قاتل معلوم شي نو هله به پته ولګي چې دا د څه د وجې قتل کړی شوه. په یو بچی باندې یا یو ډاکټرې باندې یو لور باندې دا تهمت لګول هیڅ کله د یو اخلاقی کس انسان کار نه دی. داسې ډېرې چینلې دي چې بغیر د څه تحقیقه په دې پسې دا تور تړي چې دې یارانه کول او خپل یار ووژله، نو دا ډېره غلطه خبره ده. داسې خبرې نه پیلاول چې د هغې تحقیق نه وي یا د هغې تاسو سره څه ثبوت نه وي. بس که هر څنګه وه الله دې وبهي، الله دې ورته جنت فردوس ورکړي او مور پلار ته دې الله د زړه صبر ورکړي. آمین. د لوی الله فامان. کو په چینل نوی سبسکرایب کې او د بیل آیکن هم دباو کې. شکریہ.